علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د بله جلسې ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو په دغه څپرکي کې موږ څلورمه څپرکی وایو، د فزیک څلورمه څپرکی ده چې دا د فزیک نور پورې اړه لري. په دغه جلسه کې موږ د نور سرعت، د نور ماهیت او د نور سرچینې لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ د نور ماهیت ده. ګرانو زده کوونکو د نور ماهیت، نور یو ډول انرژي ده چې د جسمونو د لیدلو لامل کیږي. تودوخه تولیدوي، برق تولیدوي او نور. په پخوانیو وختونو کې د نور طبیعت یا ماهیت په اړه بشپړه مختلفه نظریات موجوده وو، خو ډېره مهمه سیدي دوه ډوله نظریې دي. یو سیدي د نیوټن ضروري نظریه ده، د نیوټن ضروري نظریه ده. دویم سیدي د هیوګنز عالم نظریه ده. ګرانو زده کوونکو د نیوټن ضروري نظریه څه شی و؟ نیوټن یو عالم و ده چې د نور ماهیت په هکله باندې نظر ورکړله. د نیوټن نظریه داسې ده چې نیوټن وویله، نیوټن باور درلوده چې نور د کوچنۍ ذراتو سیلاب دي چې د نور سرچینو څخه په تیزي سرعت او په مستقیمه کرښه کې په فضا کې خپریږي لکه د نور انعکاس. همدارنګه د مادې په واسطه د نور جذب کول، د نوري تیوري تاییدول، دا ټول نظریه څه و؟ د نیوټن ضروري نظریه وله. بل د نور د ماهیت په هکله باندې کومه عالم څه نظریه ورکړې او ډېره مهمه ده، د هیوګنز په نوم باندې یو عالم ده چې دغه عالم نظریه په دغه شکل باندې وله چې هیوګنز په دې باور و چې نور په حقیقت کې انرژي ده چې د نور سرچینې څخه د برېښنایي مقناطیس څپو په بڼه خپریږي او په ډېره سرعت او مستقیمه کرښه کې شاوخوا ګرځي. ګرانو زده کوونکو د دغه دواړو نه بر علاوه موږ د نور دوهګوني خاصیت لرو، یعنې د نور دوهګوني خاصیت. دا په څه معنا ده ګرانو زده کوونکو؟ یعنې نور څه دي؟ دوه خاصیتونه له ځان څخه ښیي. اول د روښنایي د دوهګوني خواص په مطالعه کولو او معاینه کولو سره ساینسپوهان دې نتیجه ته ورسېدله چې نور د څپو او ذراتو دوهګونو ځانګړتیاو لري، یعنې هم د ذراتو په شکل باندې خپریږي او هم د څپو په شکل باندې خپریږي. نور ځکه موږ وایو چې نور دوهګوني خاصیت یا خواص لري. اوس راځو ګرانو زده کوونکو زموږ بله عنوان څه ده؟ د نور سرعت ده. ګرانو زده کوونکو نور چې حرکت کوي خو خامخا هر څه حرکت کوي یو سرعت لري. نور څه ده؟ یو متحرکه ذره ده چې دا هم سرعت لري، که د ذرې په شکل که د موج په شکل بیا هم یو سرعت لري. نو د نور سرعت په طبیعت کې تر ټولو لویه سرعت دی چې دا مساوي کیږي، یعنې د نور سرعت په طبیعت کې 3×10⁸ متر پر سکند برابر، یعنې دا د نور سرعت په طبیعت کې ده چې تر ټولو نه یو لویه سرعت لرونکې ذره ده او هماغه اندازه په هوا کې ګڼل کېږي چې په نور غټه شفافه رسنیو کې لکه اوبه یا شیشه کې د نور سرعت چې دې موږ د کوم فورمول له رابطې نه چې ترلاسه کوو V مساوي کېږي C پر V باندې، یعنې د دغه فورمول نه C مساوي کېږي د نور سرعت چې دی د کوم اړیکې له مخې نه چې موږ ترلاسه کولی شو V مساوي کېږي C پر N باندې. ګرانو زده کوونکو دلته V چې ده خپله د نور سرعت ده خو په شفافه جسم کې، په شفافه جسمونو باندې. او C چې ده ګرانو زده کوونکو دا هم د نور سرعت ده، C هم د نور سرعت ده خو په خلا کې د نور سرعت C ده. او ګرانو زده کوونکو N څه ده؟ دا ضریب ده د مطلقه انکسار جسمونو ضریب عبارت له N څخه دی چې په دغه رابطه باندې ښودل کېږي.
یعنی د نور سرعت v مساوي کېږي c پر n د خپل انعکاس شاخص له امله له دې ارزښت څخه ټیټ دی. د اړیکو په واسطه په نورو شفافو رسنیو یا جسمونو کې د نور سرعت محاسبه کول د همدغه فورمول له مخې کېږي چې v مساوي کېږي c پر n باندې. ښه شي ګرانو زده کوونکو لکه یو شفافه شیشه چې کله چې دغه نور سرعت په شفافه شیشه ضریب سي باندې مونږه محاسبه کوو c د نور سرعت په خلا کې د نور سرعت خلا څومره په هغه کې د نور سرعت په خلا کې 3 ضرب د 10 په توان د 8 متر پر سکند ولا او ان صدا دا مونږ ویل په شفافه شیشه کې شفافه آینه کې یا شیشه کې د شفافه آینه یا شیشه یا جسم سیدی ضریب څو دي ګرانو زده کوونکو دا ثابته ده چې 1.5 اوس ګرانو زده کوونکو درې چې مونږ 1.5 باندې تقسیم کو څو کېږي 2 یعنی کله چې درې په 1.5 باندې تقسیم شي پاتې کېږي 2 ضرب د 10 په توان د 8 متر پر سکند. یعنی مونږه د نور سرعت په یو شفافه جسم باندې څه واردېږي چې د دې شفافه جسم ضریب هم 1.5 ده. کوم نور چې سرعت یې ده یعنی په کوم سرعت باندې چې حرکت کوي د دې سرعت مساوي ده 2 ضرب د 10 په توان د 8 متر پر سکند. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د نور سرچینې ته. ګرانو زده کوونکو هر څه چې سرعت ته رهبري کوي هغه سرچینې هم لري نور هم سرچینې لري. ګرانو زده کوونکو د نور سرچینه څه ده په دوه ډوله ده یو طبیعي ده او بل چې دی مصنوعي ده. ګرانو زده کوونکو د نور سرچینه طبیعي کوم یو دی مصنوعي کوم یو دی. د نور سرچینه طبیعي یا د نور طبیعي سرچینه دا هغه سرچینه ده یا د نور هغه دی چې نور دی او په خپله نور سره لیدل کېږي لکه لمر ګرانو زده کوونکو خپله څه شی ده تاسو هم پوهېږئ چې لمر خپله یو نور دی څه خپل د نور په واسطه باندې لیدل کېږي. همدارنګه ستوري هم نور دی او همدارنګه اور وژونکی دغه شیان دي لکه لمر ستوري او اور وژونکی چې دوی طبیعي د نور سرچینې دي. یعنی الله پاک دوی همداسې خلق کړي دي چې د طبیعت لپاره څوک ورباندې کومه عمل کار نه ترسره کوي خپله د ځانه نور تولیدوي. او مصنوعي سرچینې یا غیر طبیعي سرچینې ته هم ویل کېږي مصنوعي سرچینې یا غیر طبیعي سرچینې. دې ته غیر طبیعي ځکه ویل کېږي چې یعنی په طبیعت کې جوړ شوي نه دي یا د انسان په واسطه جوړېږي چې دا کولی شي چې نور تولید کړي. یعنی د نور غیر طبیعي سرچینې داسې هم شته چې په خپله نور نه دي دوی په مصنوعي ډول جوړ شوي دي لکه روښانه شوی یو شی چې روښانېږي یا د برېښنا برېښنایي ګروپونه یا همچنان شمع سیدي ګرانو زده کوونکو خپله هم طبیعي نور نه ده ځکه چې د موم څخه جوړ شوي دي په طبیعت کې د انسان په واسطه جوړ شوی او نور تولیدوي. نو برېښنایي ګروپونه چې موږ ګروپونه لګوو یعنی د برق په واسطه نور تولیدېږي. کله چې نور تولید شو بیا نور سیدي مصنوعي دي یعنی طبیعي نه دي ځکه پخوا نه وو د ټکنالوژي د پیشرفت له امله مونږه نور څه تولید کړله په هر کور کې ګروپ لګېږي دې ته مصنوعي ګروپ ویل کېږي ځکه چې دا طبیعي نه ده لکه برېښنایي ګروپونه همدارنګه شمسي یا ګاز ډبسې ورته وایي څه لګېږي داسې نور مثالونه هم چې په طبیعت کې جوړ شوي او د انسان په واسطه جوړ شوي هغې ته مصنوعي د نور سرچینې وایي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسه